طبعا دا یا د هغه ماشوم له لیدلو نه چې د خوب پر مهال خاندي په نړۍ کې بل ښکلی او اغېزناک احساس شته؟ ستاسو ځواب په هرومرو نه وي. د نړۍ تر ټولو ښکلی او اغېزناک احساس د هغه ماشوم ننداره ده چې د خوب پر مهال خاندي. له همدې امله د نوي زیږېدلي ماشوم خندا ته د فرښتې خندا هم وایي. دا نوي زیږېدلي ماشوم د خندا لیدل د هر مور او پلار یوه لویه هیله وي. آیا په دې پوهېدئ چې ماشوم د خپلې مور په ګېډه کې هم خاندي؟ هو، دا رښتیا ده. ماشومان ان له زیږون نه وړاندې هم د خپلې مور په ګېډه کې خاندي. هغه میندې او پلرونه چې نیکمرغه وي کولی شي د الټراساونډ د معاینې پر مهال د خپل ماشوم خندا وویني. څېړنې ښیي چې ماشومان د مور په ګېډه کې په منځنۍ کچه له 3 نه تر 21 ثانیو پورې خاندي. دویم، د ماشوم لومړنۍ خنداوې غیر اختیاري وي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د مور په ګېډه کې هم د ماشوم حرکتونه د ماشوم په اختیار کې نه وي. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې خاندي، دا په دې معنا ده چې ماشوم روغ رمټ دی او د مور په ګېډه کې آرامه وي. بل هم ماشوم خوب نه ویني خو حافظه لري. کله چې موږ ماشومان وینو چې د خوب پر مهال خاندي، دا په دې معنا نه ده چې هغه به خوب ویني. د ماشومانو خوب لیدل ناشونې ده، ځکه چې د ماشوم حافظه تشه وي او تشه حافظه بیا خوب نشي جوړولی.